د هرات اوسیدونکو او مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال سیمه کې د وروستیو کړکېچونو د رامنځته کېدو له کبله ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد په وړاندې د پوځي او سیاسي اقدام په توګه ونه کارول شي او افغانستان د بهرنیو هیوادونو د ناسالمو سیاسي سیالیو او نیابتي جګړو قرباني نشي. د هرات د اوسیدونکي همداراز وایي چې د افغانستان خاوره باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکېچونو څخه لیرې وساتل شي او د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې عراق کې د ایران سپاه پاسداران د بهرني څانګې قدس ځواک عمومي قومندان د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو چې له کبله یو شمېر افغان کتونکي اندېښنه وښودله چې دا پیښه به د افغانستان پر وضعیت او سولې اغیز وکړي. نور حال په ریپورت کې. د سیمې په هیوادونو کې د وروستیو لانجو او کړکېچونو د پراختیا له امله عام افغانان او یو شمېر سیاستوال اندېښمن کړي چې په سیمه کې روان کړکېچ به افغانستان او د سولې بهیر اغیزمن کړي. یو شمېر افغانان او سیاستوال اندېښنه لري چې د سیمې هیوادونه به په افغانستان کې د خپلو نیابتي کسانو په مټ افغان خاوره د ناسالمو سیاستونو او د خپلو نیابتي جګړو قرباني کړي. د هرات یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې هیڅ بهرني او ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره په نیابتي جګړو کې ښکېله کړي او د نورو هیوادونو پر خلاف یې استعمال کړي. دوی همداراز د سیمې پر هیوادونو ژغ وکړ چې افغان خاوره د خپلو سیالیو تود ډګر نه ګرځوي. ما خواهشم از دولت اینه که ما همین خاک افغانستان خود در مقابل هیچ کشوری ما نمی‌گذاریم که به چیز بشن استفاده کنه و ما خاک افغانستان خود دوست داریم و ما کشور هستیم بی‌طرف و حتی حاضر نیستیم که خاک حتی به آمریکا حتی به ایران از خاک ما استفاده کنه. وضعیت افغانستان فعلا کدام خوبی نداره و از لحاظ امنیتی واقعا یک وضعیت خوبی نیه و وقتی این تنش‌ها به وجود بیایه و افغانستان میانجیگری باشه و افغانستان باشه این تنش‌ها باعث میشه که وضعیت افغانستان از این که اثر رو به بهتر شدن بره تا بهبودی. ما فقط خواهان از این هستیم که افغانستان دور از این مسائل قرار بدن و اگر کدام تنشی هسته بین خود حل کنن و ما خواهان صلح هستیم. د هرات د اوسیدونکي همداراز ټینګار کوي چې د نورو هیوادونو د رجالو او سیاسي څیرو لمانځنې او ستاینې مراسمو ته هم اجازه نه ورکوي ځکه په وینای افغانان خپل رښتینی سیاسي او ولسي اتلان لري. په همدې حال کې د هرات مدني ټولنې فعالین هم ټینګار کوي چې باید د افغانستان خاوره د سیمې هیوادونو د وروستیو کړکېچونو او لانجمنو انکشافاتو قرباني نسی. د هرات مدني ټولنې فرهنګي مسؤل امید ناب وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د سیاسي هوکړلیک له مخې هیڅ هیواد نسی کولای افغان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف وکاروي. هدف از اجتماع امروز این هست که بر اساس معادلاتی که اخیراً در منطقه صورت گرفته ما به عنوان اتباع افغانستان خواهان از این هستیم که به هیچ عنوان افغانها تحت هیچ شرایط اجازه نمیدن که از خاک از اونا علیه هیچ کشور استفاده بشه و مطابق با توافقنامه استراتژیکی که ما با ایالات متحده آمریکا داریم در او هم تذکر داده شده که هیچ کشور حق هیچ نوع مداخله و حمله علیه هیچ کشوری از خاک افغانستان نداره. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې 2 ورځې وړاندې په عراق کې د امریکا د هوایي برید په پایله کې د ایران سپاه پاسداران د بهرنۍ څانګې د قدس ځواک مشر ووژل شو چې دې پیښې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ تر بر هر مهال زیات کړ.